سرک زندگی نوې پیغله شوې ملالۍ څنګه خپل د کاکا په لاسونو ووژل شوه. رښتینې کیسه. نور کیسه په ویډیو کې واورئ. سلامونه، مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو. هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه په پښتو او دري ژبو کیسې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ یو افغان خور کیسه ده چې داسې لیکي: سلام، زما مستعار نوم نازي ده. زه نن خپل د لیورزي چې ملالۍ نومېده د ژوند کیسه تاسو ته بیان کومه. ملالۍ زما لیورزۍ وه. کله چې هغه پیدا کېدله مور او پلار یې ډېر ورته خوشحال وو، ځکه د مور او پلار لومړنی اولاد وو. ملالۍ پیدا شوه. کله چې ملالۍ د 1 کال شو پلار یې مریض شو. پلار یې ډېر ډاکټرانو ته لاړ، مګر ورځ په ورځ ډنګر کېده او مریضي یې زیاتېدل. پلار یې سرطان معده و. کم وخت کې مړ شو. ملالۍ یتیمه شوه. د ملالۍ د پلار د مرګ څخه وروسته د ملالۍ مور خپل لیوره سره نکاح وکړل. ملالۍ 3 کاکاګانې درلوده. ملالۍ ورو ورو غټه شوه. مکتب کې شامله شوه. ملالۍ مکتب ته هم تله او خیاطي سره یې ډېره مینه درلوده. خیاطي کورس ته هم تله. ملالۍ ډېره فیشني جنۍ وه چې د ځان خیال یې ډېر ساته. لا د 15 کالو نه وه چې د ټول کلي جامې یې ګنډل. د ملالۍ دوی کوڅه کې یوه نوې کډه راغله. هغه یوه پیغله جنۍ درلوده. هغه جنۍ د موره اوبدلو کورس ته تله. هغه د ملالۍ خورلڼه شوه او ملالۍ ته یې ویل چې ته هم ما سره د مرۍ اوبدلو کورس ته لاړه شه. ملالۍ ډېره خوشحاله وه، خو مګر مور یې ورته اجازه ورنه کړه. وروسته له هغه چې ملالۍ ډېر وژړل مور یې ورته اجازه ورکړه تر څو د همسایه لور سره د مرۍ اوبدلو کورس ته لاړه شي. کورس تګ یې شروع کړه. د همسایه جنۍ یو هلک ملګری درلوده چې خپل یار سره کله کله په چکر وتل. کله چې هغه هلک ولیده چې ملالۍ دې سره ملګرې سوې، هغه خپل یو ملګری ملالۍ ته پیدا کړه او هغه هلک ملالۍ ته یې شماره ورکړې وه. ملالۍ هم عمر یې کم و او نادانه وه. شماره یې ورنه اخیستی و او خپل د مور د موبایل څخه هلک ته مسجونه کول. بالاخره هلک ملالۍ لپاره یو دانه موبایل اخلي او هغه کې فیسبوک او واتساپ هم فعالوي. ملالۍ هغه موبایل د هلک څخه اخلي او کله چې شپې سي د شپې لخوا هغه هلک سره خبرې کوي. ورو ورو د دوی خبره ډیریږي او هلک ملالۍ ته ویډیو کال کوي. په ویډیو کال کې ملالۍ نه غواړي چې خپل جامې لرې کړي.
او ملالۍ ساده جنۍ هم هماغه کار کوي. هلک د ملالۍ څخه ویدو کوي. څو ورځې چې تیریږي هلک ملالۍ ته وایي چې ته نن بازار ته راشه ترڅو دواړه لږ چکر ووهو. ملالۍ په یوه پلمه د مور څخه اجازه اخلي او بازار ته ځي. کله چې هلک ویني هلک ورته وایي چې بازار کې نه غواړم ما سره چکر ووهې. هوټل ته ځو ترڅو څوک تا ونه ویني او د تا کاکاګانو ته شیطاني ونه کړي. ملالۍ هم مني او هغه هلک سره هوټل ته ځي. هوټل کې هلک جدا اتاق نیسي او ډوډۍ هم غواړي. ملالۍ هم نوی پیغله شوې جنۍ وه. لږه مستي او مینه کوي. کله چې هلک غواړي ملالۍ ته نږدې سي ملالۍ نه پرېږدي او هلک سره په جنګ سي. هلک ملالۍ ته موبایل ښکاره کوي او هغه لوڅه ویډیو چې د ملالۍ څخه کړې وه ملالۍ ته ښکاره کوي او وایي که ما سره د سکس رابطه ونه نیسي زه دغه ویډیو ستا ټولو کاکاګانو ته لیږم. بیا پوهیږي چې کاکاګان دې تا سره څه کوي. ملالۍ هم ډاریږي او مجبوره کیږي چې د هلک وړاندیز ومني. هلک سره نږدې کیږي او وروسته له 2 ساعتو څخه خپل کور ته راځي. کله چې کور ته راځي له ډېره ویره څخه تبه کوي. همداسې هلک د ملالۍ څخه استفاده کوي. څو ځلې نور هم ملالۍ غواړي او ملالۍ ته فریب ورکوي چې زه مې مور درته جرګه لیږم. کله چې ملالۍ وایي ولې مور دې رانغی هلک ورته پلمه کوي چې نن مور مې مریضه ده. کله چې بل ځلې وایي بیا وایي میلمانه راغلي. همداسې ملالۍ ته څو میاشتې فریب ورکوي. ملالۍ ډېر ژړل او رنګ یې ورځ په ورځ خرابېده. یو ورځ ما ورڅخه پوښتنه وکړه. ورته مې ویل ملالۍ جانې ته ولې ورځ په ورځ خرابېږي او رنګ دې ژېړېږي. ملالۍ په ژړا شوه او راته ویل د کاکا ښځې چاته نه وایې؟ ما ویل نه چاته غږ نه کوم. ما ته ووایه زه تا سره مرسته کوم. ملالۍ راته ټوله کیسه وکړه. ما ملالۍ ته ویله چې د هلک خبره نوره مه منه. ملالۍ راته ویله کاکا ښځې امیدواره څه رقمي؟ ما ورته ویل چې ولې؟ ویلې زما په خېټه کې یو شی خوري هلک وایي چې ته امیدواره یې. ما ورته ویله ته سوچ مه کوه سبا زه تا ډاکټر ته بیایم. ویل سمه ده. کله چې سبا شو د بازار په پلمه ملالۍ مې بوتله. قابلې ته لاړو. قابله چې معاینات وکړه ویل په خېټه کې ماشومه ده. ما قابلې ته ویله چې دوا ورکړه چې ماشوم لرې شي. قابله ویله اوس امکان نه لري ځکه ماشوم غټه شوې ده. ملالۍ ډېره ژړل. د ملالۍ څخه مې موبایل واخیسته او هلک ته مې زنګ وکړه. هلک جواب راکړ او ما ورته ویل ګوره هلکه ملالۍ له تا څخه امیدواره ده. ته مور دې د جرګې لپاره ولېږه
چې ملالۍ نامزاد شي. که کاکاګانې د ملالۍ له امیدواري څخه خبر شي، ملالۍ هم وژني او تا هم ژوندی نه پرېږدي. هلک په دې خبرو وډار شو او موبایل یې کټ کړ. راغلو کور ته. ملالۍ جګه نرۍ نجلۍ وه او د دې خېټه ډېر زر ښکاره کېده. د ملالۍ مور خبره شوه. کله چې مور یې خبره شوه، نوره لاره نه درلوده او خپل خاوند ته یې ویل. د ملالۍ کاکا هم جګ شو، ملالۍ ډېر ووهه. ټول کورنۍ خبر شو. تر ماښام ملالۍ په نوبت وهل سره. کله چې ماخوستن شو، د ملالۍ دوه کاکاګان او نیا یې ملالۍ ډېر ووهله. د ملالۍ په وهلو ستړي شو. بالاخره یو کاکا یې ملالۍ خفه کړه. تر هغه وخت د ملالۍ ستونی خوسي نه کړه تر څو د ملالۍ له خولې څخه وینه راغله. کله چې وینه راغله، ملالۍ هیله کړه. ملالۍ نوره ژوندۍ نه وه، مړه شوې وه. کله چې ملالۍ مړه شوه، کاکا یې ټول کورنۍ ته ویل. هر څوک چې دغه خبره یې له کور څخه بیرون وایسته، زه پرې خبر شوم هغه کس هم د ملالۍ په شان وژنم. ټول کورنۍ وډار شو. هغه وختو کې کابل کې قرنطین و د کرونا لپاره، او ټول همسایه‌ګانو ته آوازه مو وکړه چې ملالۍ په کرونا مړه شوې ده. هېڅ همسایه جرأت ونه کړ چې زموږ کره د جنازې لپاره راشي، ځکه خلک د کرونا څخه ډېر ډارېده. ملالۍ ځوانیمرګه شوه او هدیرې ته یې بوتله ښخ کړه. خو کاکا یې همدغسې کېناست او هغه هلک یې پیدا کړ چې ملالۍ یې امیدواره کړې وه. هغه هلک یې هم مړ کړ. وروسته له هغه څخه راحت شو. ملالۍ هېڅکله زما څخه نه هېرېږي. ډېره پاکه، ساده او هوښیاره نجلۍ وه. دغه و د ملالۍ د ژوند کیسه. د کیسې پایله. ګرانو اورېدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. ما سره مرسته وکړئ تر څو نور ښکلي رښتینې داستانونه په دري او پښتو تاسو ته خپاره کړم. الله مو مل شه.